دا ابو ایوب انصاری پم دغه ځای کې به تشریف فرما شو. ټول وی الحمدلله. آقا مبارک دل طاقت شود اخینا، محبوب مبارک می دل تاش پہ ورز تیرے ورز دا سے راغلا. ابو ایوب انصاری بطعام برابر اولو، روٹے بے برابر اولا، دا آقا مبارک ملمنو اکرام بے کولو، دا نبی علیہ السلام دا ملمنو عزت بے کولو. لیکن آقا اور تکلم دا سنویل چروٹے برابر کا. اللہ رب العالمین زمخ کلی پیغمبر تا سمرخ کلی اخلاق ورکڑی. یوزلی محبوب مبارک میں دنن تشریف فرما دے. ابو بکر صدیق راغے رضی اللہ تعالی عنہ، چراغ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک امراغی. دوان عاشقان دا آقا یوزیشو، او دو سوار لسم اسپوگ می وربان دی راغلا. محبوب مبارک میں ورطویا زما یارانو، یا ابو بکر صدیقہ، اے عمر ابن الخطاب، ولی دلتا انتظار کے ناس دیئی. ورطوی زمن مورو پلار تن قربان شاہ، و محبوبہ منگو لگی تنکڑیو، دو لگی دو وجن بیماری لگی دلیدہ. آقا مبارک میں ورطوی واللازم بیماری مدو لگی دو وجنا. سو رزد نارتی رکڑی ابو بکرہ ورطوی دا اللہ حبیبہ نن مدرے مورزدہ. اے عمر تا سمر نارتی رکڑی نن مدرے مورزدہ. آقا مبارک میں مخرواؤ وی زمانن یولس مورزدہ چی نہر ماں. و زمان گرانو یارانو انتظار کوئی. ناگہان ام ایوب رالا، سگرالا جواب رکھے سگرالا. دا ایوب موردان دا ابو ایوب انصاری ٹبر دیں. دریوارا او منس کی سوار لسم اسپوگ میدہ، چار چا پیرا تین دی اسمان ستوری نستی. یو تویز ہو گئی ماں بلبل تویز ہو گئی ماں. محبوب مبارک نوی ابو ایوب انصاری بوی کا نبوی، خالد بن زید بوی کا نبوی، ایوب پلار بوی. بی بی خبر اوری دی ورطوی بالکل مخاون کو کور تشریف فرما رہے. دیلا ناستی چی ابو ایوب انصاری زرزر راغے. سلام عرض کو یا رسول اللہ ننزما ملمان شلی. بیاوائی ننزما ملمانی تاسی. محبوب مولد ام ایوب دلاس روٹی خوگدا. او دا ایوب دا مور روٹی پخدا خوگدا تیار دا کنا. ورطوی اے دا اللہ حبیبہ تیار بے کی. ابو ایوب انصاری پا منڈا لارو بی توی زرزور آواغگا. روٹی برابر کا نن زماد دو کون سردار او داغ عاشقان زمان ملمان دی. اس خبر ایمان مالا پتا دا چنن اغوی زمان ملمان دی. وہ بی بی دیر خوشحالا وا، دیر زیادہ طبیعت کے وا، دیر زیادہ زر تاویدلا. نو علماء لکلی دی چه روٹی برابر اکڑا. در روٹی نوڑان دی ورطا قجوری روڑی. 3 قسمہ قجوری. سو قسمہ ما قتل ماویل یرا. بعضی وقت کی دا علماء مشایخ چرتا ملمانشن دا خلق ورطا اکثر در سلور قسمہ پوروٹ کی دی. نظمہ خپل زرداوی چیو پکار دے بس نمر راگو سو دا ضرورت شتے دا.
خوچنن میں اولی دل دا ابو ایوب انصاری طریقہ میں اولی دلا محبوب مبارک ورطوئی خو بس یو دا اوچی قجوری با دی راوڑے وے بیچی اوچی دی نراوڑے نو پخی با دی راوڑے وے دا درمیانہ و غورا قجوری دی والی راوڑی دری قسم دی برابر اکری وی محبوب استانا میں مور و پلار قربان شاہ پزان نپوئے گم پزان نپوئے گم دا زمان باغ کی دری قسم قجوری وے او که زمان پا باغ کی سل قسم قجوری وی ما با ٹولی راوڑے وے بس دا قجوری وی دا میں پیش کرے محبوب مبارک قجورو تیوی اقدانا بھئی قجورو خورلا یارانو عاشقانو بخورلا زڑی اڈو کی بے علتا جمع کول بہرحال مور دا ابو ایوب انصاری راغلا خپل خاون توی اے زما خاون دا محبوب تا او آیا چیلی علالو ما تاتن مزیدار تو عام برابرو ما دو قسم روٹی درت برابرو ما پیو چیلی کی زڑے رماہ رئی ما ابو ایوب انصاری میں دا آقا پا خبرو باندے مخینی خبر اورودو باندے چیز بیماری ما سمی خورلی ندی و بی بی زر برابر وا محبوب مبارک تمی پتہ اولگی دا ورتوی او ابو ایوبا زر تبرتو آیا چی دا پیو چیلی علالا نکی بچی ور باندے خواری دا پیو چیلی معلالوی اور تا آواز کی زمان مورو پلار تر نلوگے شاد یو کال بچے دے دا چیلی منکرا او ما ساتلیو اغی ورزیتا چپکم ورز باندے تازمون کورل تشریف آوری اکڑا خود صحابی کرامو تو عامون دیر رات للو ننزما ارمان پورا کیگی چیلے را انیولو چیلے علال کو نبی علیہ السلام مبارک تی دو قسمت عام برابر کو سی ورطا سرکڑلا سی ورطا ابو کے پخکڑا نبی علیہ السلام تے تو عامون کے خودل دا آقا مبارک پستر گو باندی اخ کے راغ لے نبی علیہ السلام روٹی اخڑلا ویدہ نور تو عام یوسی کورتا سرداری کونین مبارک میں تو عام خلیتا نروڑی کلاچ نوڑے روڑی واپسی درستخان تلاس یوسی ابو ایوب انصاری ورطراک ورطوی مورو پلار میں در نصدق شا داد زکاة چیلے ندے داد چا ماں سر شریک ندے دیکھ ماں سر سوک شریک نشتا دا خستا پمین کی مخبل مال علال کڑے دے ولی خرینا محبوب مبارک نور تسترگے ڈکے شوے و ابو ایوبا کستا خوخویز بخبل حصہ جمع کما او زما دا حصہ روٹے کی تاوکا زما لخت جگر فاطمی تیوسا زما دا روٹی فاطمت الزہرا تیوسا فاطمم نارا فاطمیم روٹی خللن دا زکا فاطمینا بیگا ما تپوس کرے او فاطمی ولی بیمار ہے اے فاطمی ولی تکلیف دے ماتے ول اے زما گران بابا جانا ماسور ذکی کی روٹی خللن دا زدر دھلم ستا سے کورتا التما پا نظر سرا نغللو ماتا ناس غختلے نشو ماتا پتہ اولگی دا چے زمن نغری کے اور بل شوے ندے بابا جان زموگی ماں نو اے ابو ایوب انصاری دغا حسب اخپلا زخرمنا داب بی بی فاطمی تیو سوا ابو ایوب انصاری میں لاس کی روٹی نیولی دا پا منڈ باندی بی بی ورپس منڈکڑا اے زما خاوندہ تبے نوڑے تب اس دروازہ کی آواز کے او ماں تیرا کا چپخ پلاس باندی بی بی فاطمی تمخی تکی دما بی بی فاطمی تمخ پلکی دم دا میں دلوی ارمان دے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں
بین راغی دغوخی حیران حیران گوری ام ایوب سرا غخدا روٹی کی تاو کڑی دا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارکمی روٹی لاس کی انیولا ورطوی اید ایوب مورے دا زکاة روٹی خوبنوی بیاوائی من خویو خیر دے چھ دا ار طرف نوی الحمدللہ ثم الحمدللہ دا خدای دیر شکر گزاری ما چھ نہ بچی او نہ زخپلا دا مدرسے روٹی نخور الحمدللہ دا یو دا ابو ایوب انصاری مقلد دے دا یو دا ابو ایوب انصاری پا قدم روان یو امتی دا جانان دے اللہ دی پا مال اولاد کی سرد استا سے برکتو نواچے دا خدا نا دیر راضی دا اللہ نا دیر راضی چھ اللہ دیر بسخت ہوئے خدای چھ دا مدرسی اڑا زما کور تا دن نکی دلے دا مدرسی ترکاری زما کور تا دن نکی دلے دا بما دا پارا دیر سخت ہوئے دا بما بیان بے نشو کولے دا بما اظہار دا حق نشو کولے نن الحمدللہ ثم الحمدللہ قسم دے چھ دلتا زغرمکی مثار شم مدرسین گوادی نگران صاحب دا مدرسی 24 گھنٹی ہوئی وہ کزدلتا کلم اثار شم مالا دا کور نشنے چہ راغلی مالا دا کور نخبر ترکاری راغلی او کدی دوی روٹوی میں کھول لینا ماتا میں دا خپل شکور روٹوی پر خودلے دا رونو احتیاط پکار دے نن منگی احتیاط نکو ایس احتیاط نکو اودام درتا ہوئے چھ اللہ دا چاہتو عام قبول کی سفیان سوری رحمہ اللہ دا دی و خادمو دلائی دا میشتی خرچہ پزان من لیوا خدا وقت زمانے زمان دا شیخانو پا نظر کے روغ نرات لو زکا منگ شیخان خو دی خپل عبادت تا دیر مغرور ایو چیو خو منگ ایو اگا دا سے پا معاشرہ کے دا چا پا نظر کے خنو نو دا اگا دا بخنا اوشوا دا وقت سو علماء و خوب کے اولیدو چھ اللہ رب العالمین در تا بخنا پا سکلی تو خودیر برابر نوی ورطویلی واللہ چھ صرف ما دا امام سفیان سوری در سخان پخپلا پاللو اغلب ما روٹی ورکولا او اللہ ویل اے زما بندہ تا زما دی یو علم محتاجی ختم کروا زما دی پخپل جاہ و جلال قسم دی زبستا گناہونا ٹول معاف کروا خدا دی زمانگا مال پا علماء باندے ہو لگئی اللہ دی زمانگا مال پا اسپتالونو کی نہ لگئی اللہ دی زمانگا پیسی پا تھانوں کی نہ لگئی اللہ مو دی پیسی پا جرگو نہ لگئی قسم دے کدی دی خون سڑے خبر شی دا یو زانتا دے عشق داستان دے ابو ایوب انصاری مور ٹبر روٹی یوڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سوئی اے ام ایوب داد زکاة اڑ بنوی داد زکاة چیلے بنوی ورطوی ند زکاة چیلے دیں ند زکاة اڑ دی داز منگخ پلاہی دیو صدق وستاسی دپارا ورطوی زبط لگوالما نور بدل تکی دم بابا جان بمیرازی بابا جان تبئی کی دما مورد ایوب ورطوی الحمدللہ لار بدی اس پہ خوشحال روٹی اخری خبر لارو ورطوی اے فاطمی ما روٹی خوڑلی دا تروٹی اخرى واللہ لرد امام الانبیاء دا واللہ دا حسنین امور بجوڑی گی واللہ دا جنابی رسول اللہ سرائی پسنگ کے خوب کڑے دے دا آغا فاطمہ دا چکل سرداری کونین میرا آگے ورطوی اے زماگرانی لوری روٹی دی اخڑلا کنا پا مرخیٹا ورطوی زما بابا جانا ما داغی ندری نوڑی واغستلی باغی زما میں دڑکشلا نور وخو روٹی دی سکڑے ورطوی اے بابا جانا اخوا یہودیانو کورو داغوی دما شمانو جڑامی وورے دلا ماویل اسن چاوی دولگی نجاری سپل روٹی میں ٹولا ہوئی تیوڑا واللہ نند مسلمان بچے شتکی گی نند مسلمان بچے دردی گی نن اگی غم سر نشتا
زما د نبی شان ته وګورا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کور کې زیور کړه دے آقا مبارک میں وہ میشتے او سورزے دے کور کے پاتے شو سورزے وہ میشتے او سورزے دا ایوب ابو ایوب انصاری کور کی نبی علیہ السلام پدی کور کی سونا ورزے تیری کڑی وہ میشتے سورزے دی یا 12 ورزے دی یا 13 ورزے دی یا 21 دن دی خو اتم میش ندا اتم میش کی سورزی دی بہرحال آقا مبارک میں ابو ایوب انصاری تاوئی ماتا صحابہ کور جوڑ کو ندو نبی علیہ السلام دو بیانو تا کور جوڑ شوے پا مدینہ منورہ کی ڈنبے یو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا او یو زمنگ مور معظمہ مبارکہ مطہرہ منورہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا دی مبارک تکور جوش دو کورنا جوش نبی علیہ السلام ذکر حضور پاک بسورہ سے بات دا مکی مکرمینہ عبداللہ بن ابی بکر خپل مور خپل خوین دی دے ٹول راوستی خود ابو بکر صدیق پلار مکہ مکرمہ کے پاتے شو کمزہ کی پاتے شو مکہ مکرمہ کی دا نبی علیہ السلام دا عبداللہ بن ابی بکر سرا یورز مخ کی یا یورز رستو بی بی فاطمہ او حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت رقیہ دا نبی علیہ السلام دا صحابی سر تلیدہ و دا دل رگانی دوی سر لاری یول رفات دا غینا مدى زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا دا ابو العاص کو نکاح کوا ابو العاص ایمان نورا ورے اغدل تفاتشوا نوری لرگانی ملاری بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دخپل زمانے اگر سڑے دے دب دعا کولا چی اللہ ماتا مجاہدان زندگی راکا دخپل وقت سخی سمرو د مدینه منوری انصارو چې د چا دو باغ یو لاړو مهاجرینو تا چې د چا درې باغ یو نیم باغ مهاجرینو تا یو نیم بیزان پرې خودو یو ابو ایوب انصاری دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مبارک میں مازیگر روان دے داسی گوری پدی باغ کی او ابو ایوبا داستا باغ دے محبوب اس پورے زما دے او دین بعد میں ٹولستا صحابہ توقف کرے دے دین بعد ٹولستا دے باس پا باغ سکوما باغ لخو مالک دید پار رازی چزر خوشحال کی داغی نمی و طعام یوسی و محبوبہ زچ وگے موستا مختو گورما زماری دخدے پزاد قسم وی چٹو لو لگمی ختم شی خلق دید پار باغ ساتی چی کل کل خوشحال ولد پار رازی زچ کل خپشما او ستا چہرے انور تا اگورما و زما گران محبوبہ زما ٹول غمون اللہ ختم کی باغ باندے سکو مرسستا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ با ٹول زندگی بارتے رولا زم آخری خبرتا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میں دا امیری معاویہ پا دور کی دی شام تالار حل تو وہ جہادون پا سوچ فکر کیوں دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شورا دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تی درخواست کو گورے زما عمر سا اتیاو تا ارسی دلو اتیا کالا عمر میں دے اس نہ تور چلا ولے شم نہ گزار کا ولے شم خزما یو درخواست دا دے چھ ما با دا مجاہدین و دا قافلین استنوینا زب دوی صرف اسبان دی ما اترائی چھ کم زیزا مرشم املتا ما خخ کئی خو مالا کور سرخوا کی قبر مجوڑوئی ما پریدی دا مجاہدین و اسنو پا گردنو کی چھ کم زیزا پریو تلم املتا ما خخ کئی دیو جنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینی طیبیتا بچے کدر اتلو دے بیت مجاہدینو تپوس کولو چھ قافلہ کمزہ کدا مجاہدینو
جماعتونه کم خاطلی ډېر لږه زندگی په مدینه منوره کې تیروله نور به ټوله د جهاد په سفر کې وا ټوله به د جهاد په سفر کې تیروله بهرحال د امیر معاویه رضی الله عنه په دور او زمانہ کې د قسطنطنیه د هغې خبر راغله او مجاهدین روانو دی سخت بیمار دی مجاهدین روان شو دی پرې خودو حلی ورته نه ویل ابو ایوب انصاری شپه کې خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و زما ګران ملګریا کله برازه اے زما میزبانا کله برازه تانخ مجاهدین روان دی تا خبرینا ابو ایوب انصاری را پاسے دو جاری مجاہدین تپوسو کو سو کسان پاتی دی ورتوی مازان سر سور کی پا اسبان دے عزیزانو درومیانو پکلی باندی دا مجاہدین روان دی ابو ایوب انصاری بانی درد را زرد درد را ملک الموت را ورتوی مجاہدین والار دی کران دی ورتوی یا ابا ایوب طول مجاہدین تا والار دی اخوانو رسینا داد مجاہدین آخری بونڈری دا آخری سرحد دے وی اخوانو سے کوئی نا وی ماہ کا تقید اسنا ابو ایوب انصاری میں لاند دا اسنا راہ کا تشو بڑے اولی دل اسمان طرف تا او بیات صحابت پوس کی و ابو ایوب انصاری چا سر لگے اس خبرے کے ورطوی مارب تا اویل اللہ اے زمان ربا زمان دی دخدے پزاد قسم ہوئی چی زمان پا بدن کے پہرک کی وین حرکت کئی زبد دن دشمن پسگر زمان خوربنن زمان حرکت دوینی ادرے دلو زتال در روانی ما نکتمانا قیمت کی تپوسو کی چیا ابو ایوب انصاری سکار نامہ دے کرے دا نزبدر تپ جڑاشم ابویم چیا اللہ ماستاد مجاہدینو دا جناب رسول اللہ دا مجاہدینو پا اسنو گردنو کی روح ورکڑے دے پریدی چھ دلتا وفات شم ابو ایوب انصاری ورطوی زمان مڑے بنوڑے زمان مڑے با صحابوی دا خود رومیان اس مکدام اسنچ منصبات لارشو تابد دیزن اوباسی ورطوی مادی پنیر لاؤ کی مادی پسن لاؤ کی مادی بار حیوانات تواچی ما پور لگئی ما خما بد دیزن اوچتوئینا ابو ایوب انصاری تی قبر کے اکنستا ابو ایوب انصاری دفن کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نونا چار پیر مجاہدین پرات دی چدا زمن عیسیان زمن قبر بے حرمتی ہونے کی بس چھوڑ پرات دی انتظار حلقہ ندہ ابو ایوب انصاری کرامت در تو اس بیان کم اس خلق ہوئی وی دا پا کی چارہ ہوستی یہ تو خدے پا نعمتونو باندے لگ سوچ کو کئی خدے علم در کرے بدبختہ لگ سوچ کوا ابو ایوب انصاری راغلے دے جہاد دے پارا ابو ایوب انصاری امدلتا وفات شو دا اتیاؤن عمر بردے چکل وفات شو امدلتا خخ کو صحابت اخوا دیخوا پرات دی چیرا سبا دا دی دا قبر بے حرمتی اونشی پا دی انتظار دی اللہ سکی دی خبر تا اس دا زرپ وگنو باندے متوجہ شی مولا سیب دا خبر چا کرے دا دا امام سرخسی کرے پا مبسوط کی کرے دا مبسوط لئی کتاب دے بیدے اور پس علماء گرزا الحمدللہ زمان دا اہل سنت والجماعت سرا تعلق لرن کی علماء زمان عقیدہ دادا صحابو سلویخ کالا بعد دا عبداللہ ابن عباس پا قبر باندے اللہ رب العالمین یہ وڈل راتی رولا او چویلی دل اغیوی واللہ دا قبر دا عبداللہ ابن عباس تے چاور تویری تاسی سپے جنئی اوی منگا
پدې پیجنو چې دې د خاندان رسول سره تعلق دی، دې د هغې وینې یوه حصه ده، د دې د قبر نه بېګا ټوله شپه رڼاګانې اسمان ته روانې وي. عبدالله ابن عباس په طائف کې ښخ دی. نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د رومیانو په کلي کې ښخ شو. صحابه انتظار کوي چې د قبر بے ادبي ونشي. سار وختي لویه قافله د دې خوانا، لویه قافله د دې خوانا، سلور طرفونه د ابو ایوب انصاری د قبر نه خلق را روان دي. نه چا سره تورشتا، نه چا سره زغرشتا، ټول رالل د ابو ایوب انصاری قبر ته. هر یو دا صاحب د قبر دی، هر یو جاړي. صحابه کرام لری لری ناست دي چې دا خلق راځي دلته جمع کیږي. د دینه تپوس پکار دی اسنا چې په قبر باندې شروع کی. صحابه کرام یو بل تویسو کسان ورولي گئی. آغا خلق ورته آواز کی تاسې مونږ ته مشر راولي گئی. دا قبر د چا دی؟ د قبر کې څوک پروت دی؟ د هغې د مجاهدینو امیر ورته وي. دې کې جلیل القدر صحابي میزبان رسول الله چاچی محبوب مبارک تا کور کی کور ور کړو دا ابو ایوب انصاری دے. اغي ورته وای نظر سر جنگ کو، نظر سر تری مقابلی کو. من بیگا سلی دلی تاسی بنی لی دلی وی سمولی دلی وی دو خدای پا ذات قسم منگا کو چی عیسائی پیغمبر را لی گلے بیگا ٹولش پا دی قبرنا اسمان نبرنا رات لی او بے با اسمان تخت لے. اوہو بیا با اسمان تخت لے. دا اگا سڑے دے چی بیگا ٹولش پا دی پا قبر باندے شغلے وے. دا او زمانے منکر وی دا رسول اللہ دا قبرنا رنا نتلا و دا دی دا قبر نتلا. دغه خلد خدای ماته کا بدبختا، دغه خلد ماته شا. دا د رسول الله مبارک شان د هغې د محبت دلیل دی چې چا د پیغمبر په ذات باندې ځان قربان کړو. خبر الله د رومیانو د هدایت ذریعه وګرځوله او ټول په ټوله راغلل او د صحابو په لاس کې بیعت وکړو. مسلمانان شو. زما د محبوب عاشقان خبر نه بعد خپل کرامت ښکاره کوي. نو هلکه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د دې خبرې نه تاسې بس اوس اغستي که نه. ابو ایوب انصاری وایي ما د اخیري مجاهد د اس په غبار کې وغورځوئ. دو خبرې را اوتې د هر چا نه بلا مل پاتې دی، د ابو ایوب انصاری نه هیڅ هم نه دي پاتې. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه داغی قبر د رومیانو د هدایت ذریعه الله وګرځوله. یوه نکته درته بیانوم او د هغې نه بعد مې وعده در سره کړې وه د خواجه نظام الدین اولیاء. ویلې مې که مې نه ویلې درته دا درته لږ ویم. تاسې دا اوس زمانې خلق زموږ شیخ صاحب دې له خوشاټاري ویل. څه به یې ورته ویل؟ خوشاټاري. خوشاټاري کله کله ډک وسله لړکۍ چې پار طرف ګولۍ لاړه یې لکه د مسلمانانو زړه ورباندې مزخمي کوئ. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته الله دا عظیمه پرده ولې ور نصیب کړه. اوس په دې باندې تاسې به اوس هم غوږونه کولاوم. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې لا ایمان نو راوړی هغې زمانه کې د ده یو صفت کېدلو چې د دې د وړاندې هر څومره خطا در نه وشي ابو ایوب انصاری به در باندې پردې اچوي. څه به اچوي؟ څه به اچوي؟ اوس د خدای زموږ نه معامله نه خرابوي چې په دروغو سره قسمونه کوي چې دا معامله خطا شو به یې پرېږده ورته. ابو ایوب انصاری ته خدای دا دولت ولې ورکو؟ دو صفت پکیو. یو ابو ایوب انصاری د چا پرده نه د کلو کړی، که چا وړاندې څه غلط کار کړی دی چا ته راز کار کړی نه دی، سره د دې چې لا د ایمان دولت میلام نه دی. کله که د
دې د وړاندې چا غلطه ژبه استعمال کړې دا خبره بل ته رسولې نه ده، بل ته رسولې نه ده، پردی ساتلې ده. یاد ساتي پردی ساتلو کې الله پاک د ابو ایوب انصاری په قبر باندې الله رب العالمین د مرګ نه بعد د ټولو رومیانو کلی الله په اسلام مشرف کړل.